السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا لدرس بنجم د عربي زده کړې آنلاین مرکز بنجم درس ته ښه راغلاست. درس په اول نمخ کې هیله کوم چې ویډیو درسونه حتما شیر کوئ. د ویډیو درسونه کومنټ خلک کوي، یعنی کوم دنده چې ورکوم هغه تر سره کوي. نو هغه په خاطر کدی کتاب کې ویډیو کې چا خدمت ونه کړو، بیا بل کتاب صرف یوټیوب کې خبرېږي. نو خپل درس پیلو. البته نور حمد و ثنا د درس پیلول نمخ کې ویډیو نمخ کې ځان سره وایم، د نمخ چې ویډیو زیات وخت ونه نیسي، صرف درود شریف وایو چې درسم خیات شي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسمع وأردد مهن مختلفة، مختلف کارونه مختلف دندې. اسمع وأردد اورم او دا دوباره تکراروم. رجل امن، رجل امن د امنیت سړی، رجل امن د امنیت سړی. خباز ډوډۍ پخونکی، ډوډۍ پخونکی. خباز ته پښتو کې چې وایي هیله کوم تاسو کومنټ ولیکئ. نامبای ارچ چې وایي تاسو وایي خباز. دلته ګورئ څوک چې هغه ډوډۍ نامبای کې چې کار کوي، ډوډۍ پخوي، هغه ته پښتو کې چې وایي. طبیبه خزینه ډاکټره، طبیبه ډاکټره. ممرضه نرسه، ممرضه نرسه. سباک یو سباک هم تاسو نه پوښتنه کوم. نلدوان موږ زیاتره عامي کې کابل کې نلدوان وایي. سباک نلدوان پښتو کې دې ته څه وایي هیله کوم کومنټ کې ولیکئ. سباک ته پښتو کې څه وایي؟ هغه چې د کور د مثلا د تصویر کې ګورئ کنه، مثلا نلدوان وایي کور کوم شپخانه یا نور څه مشکلاتي پایپ بندي یا هغه جوړي، هغه ته سباک وایي. سائق ډرایور، سائق ډرایور. ډرایور ته پښتو کې څه وایي هیله کوم کومنټ کې وایي. بائع خرڅونکی، بائع خرڅونکی. سکرتیره دا منشي په حیث چې کار کوي، هغه ته سکرتیره وایي. منشي یعنی خزینه منشي. سکرتیره دا انګلیسي کلمه ده، په عربي کې راوځي سکرتیره. انسخ العبارات الآتية، دغه لاندې عبارات وایي زه لیکم یعنی کاپي کوم. المسرح وسط المدینه، المسرح وسط المدینه. مسرح نندارتون د ښار په مابین کې ده. الفندق على الشاطئ، الفندق على الشاطئ. فندق هوټل على الشاطئ په چیرته ده؟ على الشاطئ د ساحل خوا کې ده. اختار ثم املأ الفراغ، اختیاروم ثم ورسته خالیګاوي ډکوم. د مثالونه دي، لاندې مثالونه تاسو باید کومنټ وکړئ. صحیح ده، دغه باید کومنټ کې صرف دغه جوابونه دي، دا باید تاسو لیکئ. هذا هو المستشفى الذي يعمل فيه والدي. دغه هغه روغتون دی چیرته چې زما پلار دنده تر سره کوي. دا هغه روغتون دی الذي هغه روغتون يعمل فيه والدي چیرته چې زما پلار یا والد صاحب کار کوي. هذه هي الجامعة، هذه هي الجامعة. دا هغه پوهنتون دی. التي يدرس فيها أخي، التي مؤنث ولې راغی ځکه جامعه او هذه جامعه مؤنثه ده. التي هغه پوهنتون يدرس فيها أخي چیرته چې زما ورور زده کړې کوي. هؤلاء هم المهندسون، هؤلاء هغه انجینران دي. الذين هغه کسان يعملون في شركه چې چیرته يعملون في شركه چې کار کوي، دنده تر سره کوي. في شركه په شرکت کې. الذين يعملون في الشركه هغه کسان چې شرکت کې دنده تر سره کوي. دا اوس تاسو کومنټ وکړئ. هذا هو المصنع، دلته الذي راځي که الذي. دا تاسو چې معلومه وي مصنعنا، مدرسنا او اطبانا، جمع مذکر مؤنث. هیله کوم دا کومنټ وکړئ. څوک چې کومنټ کوي هغه بیا نتیجه کې نمونه راځي. اقرأ الولم العمليات الحسابية، حسابي عمليات. اسم العلامة، العلامة اسم العملية. دا د ریاضي حساب دی. ریاضي کې مثلا العلامة دا جمع علامه ده، منفي، تقسیم، ضرب او مساوي. دیتا اسم العلامه دیتا زائد وي، دیتا ناقص وي، تقسیم على ضرب في يساوي، مساوي ته يساوي وي. اسم د دې عملیت اسم ته دا جمع ده. طرحه دیتا طرح وي، او دیتا قسمه وي، دیتا ضرب وي، دیتا النتیجه وي. مثال وي جمع. د جمع مثال وي
درې جمع یو څلور کېږي. اوس عربي کې څنګه وایو؟ ثلاثة زائد، ګوره جمع ته زائد اسم العلامة، ثلاثة زائد واحد، ثلاثة زائد واحد تساوي أربعة، ثلاثة زائد واحد تساوي أربعة. أصل بين الكلمتين المتناسبتين، أصل وصل کوم ما بین کلمو تناسب لري او بل کې. مخکې مو ویلي جمع متناسب علامات څه ده؟ جمع زائد طرح ناقص، طرح ناقص، قسمة على تقسيم، ضرب في ضرب، نتيجة يساوي، نتيجة يساوي. المستشفى دا ويتا صرف هو لكي أحلل وأكتب تحليلكم أو دا لكما. المستشفى ألف لام ميم صرف دي حروف دلتا ولكي. الشارع، الإشارة أو الجامعة صرف حروفي دا ولكي. أستمع وأعيد أورم أو تكرارهم. التنوين، تنوين تشتوي پلندا بتاستویم دو زبر دو زیر دو پیخو تا تنوین وي. او دلتا وګورو فندقن دا دو پیخ دي، فندقن تنوین، فندقين دو تنوين، فندقن دو تنوين، دو زبر دو زیر دو پیغ دا تنوین شو. نو بیا ګرامر درس ان شاء الله چې ګرامر درسونه شروع شول دا بیا خپويږي چې چیرته دو پیغ راځي، فندقین چیرته راځي، فندقن چیرته راځي. مدرسه، مدرستون، مدرستين، مدرستن تنوین دغه ته وي، دو زبر دو زیر دو پیغ ته تنوین وي. استمع و اميز، او دې کې تاسو خپويږي. زيتون، زيتون، أربعون، 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 أربعين، أربعين. مهندسا، مهندسان، مهندسا، مهندسان، مهندس، مهندسون، مهندسون يو انجينير، مهندسون دير جمع. مهندس، مهندسين، مهندس، مهندسين. معلما، معلمان، معلم، معلمون، معلم، معلمين. صرف تاسو دومره یاد کړئ، ګرامر درس کې بیا تاسو ښه پوهیږئ. مثلا مهندسان چې هغه دا مهندسان کې مهندسان دوه، او جمع لپاره کا مهندسون دا پیخو دو پیخول بیا مهندسون جمع راځي. دا امتحان کې تاسو ته راځي. مثلا مهندسون ذلی کما درته د دې تمیز تاسو وکي د دې درس پاغه کې. یو مثال در کوم، زيتون، زيتون تاسو به ولیکئ، که مهندسون مې ولیکو تاسو به مهندسون ولیکئ جمع وي، که مهندسین مې ولیکو تاسو به مهندسین ولیکئ، که معلمان او معلمان، معلمون کو معلمون، که معلمین او معلمین. نور شي نه لري دا. هذا علامة الصحيح أمام الكلمة المسموعة، وصحيح علامة قدم أما هذا كلمات مسموعة أوري تاسو دا أصلا تايب أوري لري. نو دي تمرين نتيريو دا بيت تاسو أوديو بوك ولري، هذا تايب نبيت أوديو وي أو تاسو وي. وشارعا، شارعان، مهندس، مهندسين، معلمون، معلمون، مصنعا، مصنعان، مصنعا، مصنعان. نو دا درس ټایپ ته ضرورت لري، دې درس نه تیریږو. نو درس مونږ پنځم درسو دلته خپل درس درو، تر بل درس پورې تاسو په لاس سپارم. که څه پوښتنه وي، که څه پیشنهاد وي، هیله کوم کومنټ وکړئ. بیا هم تاسو نه غواړم چې هیله کوم یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او لایک او کومنټ کوئ او درسونه شیر کوئ. نو که څه پوښتنه وي کومنټ وکړئ، هر څه هغه. لومړی درس که چانه تیر شوی یوټیوب او ټلګرام کې کتلی شي. ټلګرام او یوټیوب کې زموږ ټول ویډیوګانې امن سره پراته دي ان شاء الله. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.